ستړي مشئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. دا د جاواسکرپټ 8مه ویډیو ده او په دې کې به موږ سټرینګز هینډل کوو چې سټرینګز څه شی دي. موږ یو ځل مخکې هم کړي دي خو لږ ډیپر به پکې ورځو او ګورو به چې موږ کوم پروپرټیز هغې کې استعمالولی شو او کوم میتډز موږ په سټرینګ باندې اپلای کولی شو. نو راځئ چې سیده سټارټ وکړو. هرې ویډیو کې موږ په دې پروجیکټ کې چې دی کار کوو، نو دې کې به هم خامخا موږ اوس یو فایل جوړ کوو. زه ورته نوم ورکوم strings.js او دلته به console.log او د JS 8مه ویډیو ته بخیر راغلی. دا شو. موږ دلته index.html کې به د دې لینک وکړو. نو دا داسې وي، نه داسې نه بلکې داسې، دا چې دی کمنټ کو او دلته موږ ورکو strings.js وشو js داسې ښه شو. دې طرف ته موږ راشو او دلته هم موږ راغلو مخکې نه، او دا چې موږ په لایف سرور کې کولاو کو انسپیکټ او دا تې لرې کو او کنسول ته راشو. نو تاسو وینئ چې دلته زمونږه جاواسکرپټ چې دی هغه اکسیکیوټ شوی دی. صحیح ده. شروع به موږ دې نه وکړو چې یو سټرینګ ویریبل به جوړ کړو او هغې ته به زه ورکم لیټ نوم چې دی هغه دی خیبر، او دا چې دی یو سټرینګ دی، تاسو ته پته ده دا یو سټرینګ دی. او زه به داسې چلو کوم console.log نوم به کوم. نو تاسو به وایئ چې دې کې څه نوي څه نشته دی. ستاسو خبره ټیک ده، بالکل دې کې څه نوي نشته دی. نو اوس چې دی دې ته سټرینګز چې دی موږ ډېر قسم لیکلی شو، لکه سټرینګ چې دی موږ داسې هم لیکلی شو چې داسې وکړم که دلته زه ډبل کوټس مې اچولي او که زه دا سنګل کړمه نو هم چې دی کار کوي، هېڅ مسله نشته دی. زه به دلته نوم 2 ورکړمه او دا به هم نوم 2 کړم او دا به موږ وګورو دلته په کنسول کې. نو خیبر او خیبر راغلی. د دې مطلب که تاسو ډبل کوټس ولګوئ یا سنګل کوټس ولګوئ هېڅ مسله نشته دی. او که تاسو د چلوږئ چې دلته یو سنګل ولګوئ او دلته یو ډبل ولګوئ، دا چې دی مسله شوله. دا چې دی کار به نه کوي. کله کله کار وکړي خو باید داسې ونه شي، ول چې دا چې تاسو سنګل نه سټارټ وکړو سنګل باندې به ختموئ، که ډبل کوټ نه سټارټ وکړو ډبل باندې به یې ختموئ. نو اوس موږ دا چل کوو که موږ کله وغواړو چې زموږ په سټرینګ کې دی، زموږ سټرینګ کې دی یو کومه راشي، لکه دا چې دی دلته اوس هم لکه دلته که موږ وغواړو چې دې ځای کې خیبر دی او ای نه بعد چې دی بی ای نه بعد یوه کومه راشي پاس، لکه یو دا کوډ پکې راشي. نو هغه به موږ څنګه کوو؟ هغه موږ داسې چل کولی شو چې موږ دا دې ځای کې سټارټ دی او موږ دې ځای کې یو دا کومه ولګو او وی کو. نو بیا دلته چې موږ راشو نو دغه دی راغلی پکې. که موږ غواړو دلته ډبل راشي داسې به وکړو او بیا به دلته بیک سلیش اچوو، بیک سلیش دا داسې شو. اوس که موږ دلته رالو دلته ډبل کوټ ولګېدو، سنګل کوټ کې هم موږ دا کولی شو. نو د دې مطلب دا دی چې که موږ سټرینګ دننه کوم ډبل کوټ سنګل کوټ لګول غواړو موږ ته یو بیک سلیش پکار دی چې موږ ولګو. نو دغه بیک سلیش موږ ته دا مرسته کوي چې موږ د سټرینګ منځ کې کومې ولګو چې بس په خپله جاواسکرپټ کنفیوز نشي چې دلته هم کوډ لګېدلی دلته هم کوډ دی دلته هم کوډ دی، دا څه قصه ده. نو دا یې ورسره پکې راوستل دی چې دا ولګېدو. د دې مطلب دا دی جاواسکرپټ په دې باندې پوهېږي چې موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل سټرینګ کې دننه هم یو کوډ سنګل کوډ ډبل کوډ پکې راولو. که زه دلته نه
دا سنگل کوټ لري کوم او دلته ان ولګوم KHY BE پورې به په یو لاین راشي او آر چې دی دویمني لاین باندې به راشي. دا تاسو دلته وګورئ دغه د دې مطلب دی. او که دلته د بیک سلیش سره موږ ټي ولګو زما په خیال دا به یو ټیب ورکړي اخوا به بوځي. که داسې وګورو نو تاسو وګورئ BE او بیا یو ټیب ورکړی دی یو څلور سپیس یي زما په خیال یو ټیب څلور سپیس یي دغه یې ورکړی دی. نور هم یو دا شانته دوه دانې دي تاسو دوه درې کیدای شي ډېر وي تاسو یې کتلی شئ بیک سلیش سره چې نور کم شیونه تاسو کولی شئ. نو یو خو دغه شو. او سټرینګ موږ نور کم څه لیکلی شو نور چې دی موږ داسې لیکلی شو چې د سټرینګ جوړول لکه زه داسې کولی شم چې لیټ پوره نوم پوره نوم نو بیا به زه داسې چلو کوم چې خیبر خان دې کې ما څه نوي ونه کړل خو زه یو بل تاسو ته ښیم چې په نور کومو دن هم تاسو چې سټرینګ ډیفاین کولی شئ هغه ډېر سپیشلی دي. هغه دې ته ما ته د بیک ټیکس ورته وایي بیک ټیک. نو که تاسو دا یوې کومې استعمال وکئ او منځ کې که دلته ډبل کوټ لګوئ دلته سنګل کوټ لګوئ دلته بیا سنګل کوټ لګوئ هېڅ مسله نشته دی. دا دې کې بس د دې دننه که تاسو څه شی هم کوئ که نه هغه مزیدي هېڅ مسله نشته موږ ته نه د بیک سلیش استعمال کول دي هغه چې دی همدغه شانته راځي. ما سیو کړی نه دی دا چې دی سیو اوهو ما کنسول کړی نه دی نو دلته به ورکړم پوره نوم او سیو شو دی خورا شو نو تاسې نه چې خیبر هغه ډبل کوټ هم پکې رالی دا هم رالی نو اکثر چې دی دا یوز کول ډېر اسان وي موږ ته پکې ډېر زیات کار کولو ضرورت نه وي. نو دا بیک ټیکس چې دی دا ډېر ښه وي او د دې یوه بله فایده هم ده که زه داسې کوم نه واپس اوهو خدایه پوره نوم او که زه د چلو کومه دلته ولیکمه نوم او نوم دې ځای کې ما خیبر لیکلی وي او دې کې ما لیکلی وي خان او پوره نوم کې زه ولیکمه چې خیبر خان او دا زه لرې کم. که زه دا دلته داسې چل وکړم چې دا چې دی کټ کم ډالر ساین ولګوم او کلاو کم دلته ولیکم نوم او دلته ولیکم چې دا او ډالر او دلته ولیکم چې نوم 2. نو دا چې د اصل کې موږ یو سټرینګ جوړ کو او هغې سټرینګ دننه چې موږ ډالر ساین استعمال کو دا کرلی بریسز چې استعمال کو نو د هغې دننه موږ یو ویریبل اچولی شو نو دا ډېر زیات خوند کوي. اوس چې موږ دې خوا راشو خیبر خان اوس هم پرنټ دی ښه که موږ دلته چې هسې دلته خیبر خان کې سې نوم بدل کو او دلته ولیکو چې ګوهر پکې ولیکو ګوهر خان به شي بیا نو دغه دی ګوهر خان راغلی لکه دا موږ ته دا ډېر زیات هیلپفل دی چې موږ چې یو سټرینګ کې موږ ویریبل یوز کو. سټرینګ میتھډس او پروپرټیز ته به اوس موږ ګورو. اوس لکه دا دی نوم او زه دلته کنسول ډاټ لوګ کم او دلته زه وایم چې نوم ډاټ زه د دې لینت استعمالول غواړم LENGTH لینت چې دا څومره غټ دی دې کې څو ټکي دي. نو دلته اوس موږ راشو موږ ته به پته ولګي او نوم موږ دا استعمال کړی دی. نو ګوهر کې د ګوهر لینت څومره دی دې خو چې موږ وګورو 6 اوس چې موږ دلته راشو 1 2 3 4 5 6 دا چې دی 6 دی. نو په سټرینګ باندې موږ دغه یو پروپرټي اپلای کړله او موږ ته دغه پته ولګېدله دا یې لینت شو. او د نه علاوه که زه دلته ولیکمه 2 اپر کیس دا چې دی یو میتھډ دی
صحیح ده. ځکه چې دې سره یو فنکشن دی، ځکه چې دې سره دا بریکټس ولګېدل، راوند بریکټس. د دې مطلب دا چې دا یو پروپرټي نه دا بریکټ دی. ټو اپر کیس به داسې چلو کې چې دا ګوهر کم چې دی دا نوم دا چې دی اپر کیس ته واړئ، کیپیټل لیټرز ته به یې واړئ. نو دا چې موږ دلته راشو دلته کیپیټل لیټر کې دی. او واپس د دې اپوزیټ هم ظاهره خبره ده ټو لوور کیس. نو دغه هم چې دی وش ګوهر ټول واپس ښکته راغلل. اوس که دلته موږ راشو strings inches او بیا دلته موږ یو شی وګورو او دلته میتھډس یې وګورو. نو دا سم میتھډس دلته زموږ خواته راغلل چې موږ دا استعمالولی شو. که اوس زه دلته string ډاټ ریپلیس وکړم، دلته راشم او زه دې ته وایم چې نوم ډاټ ریپلیس. نو ما ته دلته دوه دانې انپوټس ورکول دي، پیرامیټرز. اولني پیرامیټر کې به زه وایم چې ریپلیس نه څه ښکاري چې ایکسچینج کول، بدلول که نه. نو که زه وایم چې د ګوهر په ځای د بل څه شی راشي، اول به وایم چې د څه شي په ځای د بل شی راشي، ګوهر په ځای د بل شی راشي. دلته مې ګوهر ولیکو او څه شی دې راشي هغه به زه دې ته دوه منې کې لیکم، دلته دې راشي خیبر. نو داسې شو او زه به دلته راشم نو ګوهر نوم له شو خیبر راغلی. خو دا ډېر زیات کلیر نه ښکاري. زه به د چلو کوم دا پوره نوم به استعمالوم چې په پوره نوم کې اصل کې دا پوره نوم شو که نه. پوره نوم کې به څه شی راځي؟ ګوهر خان به راځي. دا ګوهر دی دا خان دی که نه. نو زه به دې ځای کې اوس ګوهر خان په ځای به زما نوم راشي خیبر خان. نو دا چې موږ دې خو وګورو خیبر خان راغلی. دا سټرینګس وغیره دي د دې میتھډس فنکشنز وغیره. نو دغه چې دی تاسو په خپله یو چې دی ټرای آوټ کوئ ګورئ چې دا څه کارونه کوي موږ دپاره که نه. نو دا خپله کولو باندې ډېر زیات خوند کوي او سړي ته پته لګي چې یار زه اوس خپله کومه کمې مسلې راته راځي او زه هغه څنګه سولف کړم. یو بل شی ما ته اوس په ذهن کې راځي، هغه دا چې موږ سټرینګس چې دی هغه چې دی موږ د هغې زی پته لګولی شو او سټرینګ کې موږ سپیسیفیک لیټرز هم چې دی هغه کنسول ته راوستلی شو. لکه زه دلته اوس ولیکم چې اخره کې به ولیکم، دلته یې ولیکم او زه دلته چلو کوم چې دا ټول چې دی لږ فی الحال به کمنټ آوټ کړم ځکه چې کچره مې ډېره جوړه کړله. دلته کنسول ډاټ لوګ او دلته به زه ولیکم چې نوم نه به سټارټ کوو، نوم او دلته زه دا بریکټس لګوم او زه چې دی 0 ورکوم. زه وایم چې انډیکس 0 باندې څه شی پروت دی، کم لیټر دی. نو دا تاسو ته ښکاري جی پروت دی. موږ دلته راشو دلته نو تاسو ته به ښکاري چې جی دی انډیکس 0 باندې. صحیح ده. اوس دا شانته موږ انډیکس 1 2 3 4 چې دی دې ځای پورې تاسو کولی شئ پته لګولی شئ. او موږ دې معنی څه چل کولی شو. که موږ ووایو چې دا داسې یو ټو لوور کیس، هغه اصل کې اپر کیس دی. دلته تاسو لیدلی چې دا اپر کیس دی. که دا موږ لوور کیس ته واړو صرف دغه یو ټکی، نو دغه موږ اړولی شو. دا چونکې یو فنکشن دی پکار دی چې موږ دې ته دا بریکټس ولګو. نو دا داسې شو. اوس دلته موږ راشو نو تاسو یې چې جی وړوکی شو. د سټرینګس په باره کې دا ویډیو چې دی پای ته راغله او زه تاسو نه ډېر مننه کوم چې زما ویډیو ته راغلی او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم. په خدای پامان.